بسم الله الرحمن الرحیم. د مثلثاتو د درسونو په ادامه راځو د یوې اختیاري زاویې مثلثاتي نسبتونه. په دې درس کې به موږ تاسې دا زده کړو چې د هر ډول زاویې لپاره مثلثاتي نسبتونه څنګه تعریفوو. په مخکینی درسونو کې مې یوازې د حاده زاویو لپاره ویلي وه، هغه هم په قایم الزاویه مثلث کې. د هر ډول زاویې د مثلثاتي نسبتونو د ترلاسه کولو لپاره شرط دا دی چې تاسې باید زاویه اول په ستاندارد حالت کې رسم کړئ. کله چې مو زاویه په ستاندارد حالت کې رسم کړه، پر دوهمې زولې باندې باید یو ټکی معلوم کړئ یا یو ټکی په نظر کې ونیسئ. د دوهمې زولې باندې د یو ټکي معلومولو وروسته څنګه کولی شو مثلثاتي نسبتونه د زاویې ترلاسه کړو. تاسې ګورئ، زه اول یو زاویه په ستاندارد حالت کې درته رسم کړم. مثال په ډول دا د وای محور او دا هم د ایکس محور. یو زاویه په ستاندارد حالت کې رسموم، راسې په مبدا کې لومړی زوله د ایکس په محور، او تاسې فرض کړئ چې دا زاویه فعلا داسې ده. این دوه مزوله دلته موقعیت لري. دې زاویې ته زه نوم ورکوم تیتا. د دې لپاره چې زه دې زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړم، پر دوهمې زولې باندې یو ټکی په نظر کې نیسم. تاسو فرض کړئ چې دا ټکی په نظر کې ونیوئ. دا ټکی دی پی ایکس وای. ایکس وای د دې ټکي مالفې یا مرکبې یا اجزاوې دي، چې په دې ځای کې که چیرې زه دا عموداً دا ټکی د ایکس محور ته راښکته کړم، دغه زاویه به قایم الزاویه جوړه شي. دا کوم قیمت چې دلته لاسته راغلی دی ته د ټکي د ایکس مالفه وایي، او یا هم چې ورته وایي په لاتین کې ورته ابسیسا وایي. موږ تاسې ورته وایي د ټکي فاصله یا د ټکي واټن. دا د ایکس قیمت ته تاسې کولی شئ د ټکي فاصله هم ووایاست. او دغه کم قیمت چې دلته لاسته راغلی دی، دا د ټکي د وای قیمت دی. دې ته اوردینیت یا د ټکي ترتیب هم ویلی شو. ترتیب، اوردینیت یا ترتیب. او د مبدا څخه که زه د دې نوم کښېږدم او تر پی نقطې پورې، یعنی دغه واټن درته یادوم، دې ته دا په آر باندې ښکاره کوم، دې ته کولی شو شعاع ووایو یا ویکتور شعاع. شعاع مې اوس ورته وویل، شعاع. نو کله چې تاسې په ستاندارد حالت کې پر دوهمې زولې یو ټکی په نښه کړئ، په هغه ټکي کې د ایکس قیمت هم لرو، د وای قیمت هم لرو. او دلته وګورئ قایم الزاویه مثلث جوړ شوی دی. قایم الزاویه مثلث وینئ، یو قایم الزاویه مثلث جوړ دی چې د دې مثلث د طریقه څخه د آر قیمت پیدا کولی شو. آر نو اوس فعلا د وتر په حیث راغلی، ځکه د 90 درجې مخته پروت دی. دا مساوي کېږي په ایکس مربع جمع وای مربع، او بالاخره په دې شکل یې هم لیکلی شو. آر مساوي کېږي په جذر ایکس مربع جمع وای مربع. د دې ځای څخه داسې ښکاري چې آر دایما باید مثبت عدد وي، یعنی نه صفر راتلی شي او نه هم منفي، ځکه جذر لري. صفر په دې اساس نشي راتلی چې په ایکس وای کې یو نه یو حتما خلاف صفر، یعنی موږ ټکی خو پر مبدا نه انتخابو چې ایکس وای دواړه صفرونه درته راسي. نو د آر قیمت دایم لوی تر صفر وي، ولې د ایکس وای قیمتونه دا مثبتونه هم راتلی شي او دوی منفیان هم راتلی شي، یعنی د روبي په موقعیت پورې تړاو لري چې په کم ځای کې دي. نو کله چې موږ تاسې په دوهمې زولې یو ټکی انتخاب کړئ، ایکس او وای لرو، د دې اړیکې پر بنسټ آر پیدا کوو. اوس راځو دا د مثلثاتي نسبتونو قیمتونه د ایکس وای آر د طریقه وایو. تاسې راسئ اول د پخواني درس په اساس باندې زه نسبتونه پیدا کړم. ساین تیتا موږ تاسې ویلو مقابل پر وتر. اوس په دې ځای کې مقابله زوله، دا کم شکل چې موږ تاسې رسم کړی دی، په دې کې مقابل وای راغلی او وتر آر دی. وای پر آر د پخواني درس په اساس مې پیدا کړئ، خو اوس نوې خبره ورته کوم چې شو ورته وایم. ساین تیتا وای پر آر مقابله پر وتر. اوس مقابله پر وتر نه ورته وایم، د هر ډول زاویې لپاره وایم د یو زاویې ساین د ټکي فاصله پر شعاع. او اوس نو دا د فاصلې او شعاع موضوع په هر ډول زاویې کې جوړېدای شي. کوساین د پخواني درس په اساس باندې ورته وایم مجاوره پر وتر. مجاوره زوله ایکس ده او وتر
آر دی. نو لیکم x پر آر، مجاوره پر وتر x پر آر. وبخښئ دا مخکینی مې فاصله ویلی و، دا هم باید څه شي لیکلی وای؟ وای ته مو ویل چې څه شي وایي؟ ترتیب. د یو ټکي د وای مالفې ته د ټکي ترتیب وایو، x ته فاصله وایو. دا فاصله پر شعاع، فاصله پر شعاع. او تانجنت مقابل پر مجاور و، اوس مقابل وای دی یعنی ترتیب، مجاور x دی یعنی فاصله. دا درې دانې چې مو زده کړه، درې نور خو د دې درو سرچپه راځي، یعنی کوسیکنت د ساین ماکوس راځي r پر وای، او سیکنت د کوساین ماکوس راځي یعنی r پر x، او کوتانجنت دا بیا د تانجنت ماکوس راځي یعنی x پر y. په دې شکل باندې دا لاسته راغله. اوس نو تاسو د دې ځای څخه باید څه اخیستنه ولرئ. که چیرې موږ وغواړو د یو زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړو، د هغه پر دوهمې زولې باندې باید یو ټکی ولرو. یو ټکی د مثال په ډول زه هغه یو ټکي ته نوم ورکوم XY. کله چې مو یو ټکی ودرلودی، د دې XY په لرلو سره R لاسته راوړو. R X مربع جمع Y مربع تر جذر لاندې. اوس نو چې تاسې د یو زاویې په هکله X Y او R دا درې سره ولرئ، نور باید ټول حفظ کړئ. ساین Y پر R دی، دا نو حفظ کړئ. د دې وروسته کولی سي ورته ونایاست چې مقابله پر وتر، کولی سي ورته ووایاست Y پر R یعنی د ټکي ترتیب پر شعاع. کوساین X پر R، تانجانت Y پر X. دا درې نورې بیا د دوی درو معکوس راځي. این لازمه نه ده چې اوس موږ تاسې یو زاویه حتما ولرو حاده وي، چې هر څومره یو زاویه ولرو پر دومې زولې یو نقطه انتخابو. یو نقطه چې مو انتخاب کړه XY لاسته راله، XY چې لاسته راله R لاسته راوړئ. موږ دا شپږ سره نسبتونه په دې درس کې د XY R له جنسه تعریف کړه. XY R له جنسه، X فاصله، Y ترتیب، R شعاع. یو مثال په همدغه عقله باندې لرو. تاسو دې ته توجه کړئ. د تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ. که چیرې پر دوهمې زولې باندې یوه نقطه P1 وي، ګورې یوه نقطه پر دوهمې زولې تاسو ته درکړې ده، حتی موږ خبر هم نه یو چې دا زاویه څو درجې ده. دومره پوهېږو چې پر دوهمې زولې یوه نقطه په لومړۍ روبه کې ده، نو زاویې دوهمه زوله به په لومړۍ روبه کې. اما دا هم نه ده راته معلومه چې دا زاویه حاده ده که نه، ځکه کیدای سي چې یو دوران یې پوره کړي، لومړۍ روبې ته یې دوهمه زوله راغلي. خلاصه موږ ته یو نقطه مهمه ده. د زاویې پراخوالی هم په دې سوال کې مشخص نه دی، خو نسبتونه یې لاسته راوړی سو. د دې نقطې په لرلو سره X یې څو رالی؟ یو. Y څو رالی؟ جذر 2. R څنګه پیدا کم؟ R مساوي کیږي په جذر X مربع جمع Y مربع. R مساوي دی X یو دی، مربع یو، Y جذر 2 دی، مربع 2. نو په نتیجه کې R څو راغی راته؟ 3 تر جذر لاندې. ګوري د R قیمت لرو، د X قیمت لرو، د Y قیمت لرو. کله چې دا درې قیمتونه ولرو، اوس نو د هرې زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کوای سو. مثال زه د زاویې ساین پیدا کوم. موږ تاسو باید حفظ کړي ساین چې شو Y پر R، او اوس د Y قیمت لري جذر 2، د R قیمت لري جذر 3. فعلا په دغسې غیر ناطقه بڼه پرېږدم. کوساین پیدا کوم، باید موږ حفظ کړي چې کوساین X پر R دی. X لرو یو، R لرو 3 تر جذر لاندې. تانجنت پیدا کوم، تانجنت عبارت د چیش څخه دی؟ Y پر X. Y لرو جذر 2 او X لرو یو، چې دا کولی سو څنګه ولیکو؟ جذر 2 پر یو جذر 2. درې نورې د دې درې سرچپه راځي. کوسیکنت، کوسیکنت بیا چی شي دی؟ کله چې ساین Y پر R دی، کوسیکنت R پر Y دی، یعنی جذر 3 پر جذر 2. سیکنت د کوساین سرچپه، کله چې کوساین X پر R دی، هغه R پر X دی، یعنی جذر 3 پر یو. جذر 3 پر یو هم څو راځي؟ جذر 3. کوتانجنت، کوتانجنت پیدا کوم، تانجنت Y پر X دی، کوتانجنت X پر Y دی، یعنی معنی یو پر جذر 2. که ناطقه هم کوي بیا جذر 2 پر 2. دا د دې موضوع. د یو اختیاري زاویې د مثلثاتي نسبتونو اشارې په 4 ناحیو کې. څنګه کولی سو د یو مثلثاتي نسبت، د یوې زاویې د یو مثلثاتي نسبت اشاره معلومه کو؟
یعنی هدف مې چې دی یعنی زه څنګه کولی شم معلوم کړم چې د یو زاویې ساین کوساین تانجنت کوتانجنت سیکنډ کوسیکنډ د دوی اشارې مثبت دي که منفي یعنی قیمت یې چې هر څو دی آیا مثبت دي که منفي ځینې نسبتونه مثبت دي ځینې نسبتونه منفي داسې یو موضوع د دې درس دپاره موږ تاسې څه کار کوو ستاسې باید د مخکینی موضوع څخه په یادو پاتې چې ساین چې شي دی کوساین چې شي دی تانجنت ګوري ساین مې مخکې درته وویل ساین عبارت د چی څخه وای پر آر وای خو همیشه مثبت دی اما آر همیشه مثبت دی وای نو کیدای شي چې مثبت هم وي کیدای شي چې منفي هم وي یعنی دا وای هغه کم ټکی چې موږ انتخاب کړی دی د هغه ټکي دوهمه مؤلفه د وای کوساین ایکس پر آر دی تانجنت وای پر ایکس دی دا درې بیا د مخکینیو درو معکوس دي ګوري وای پر آر آر پر وای ایکس پر آر آر پر ایکس وای پر ایکس ایکس پر وای اوس نو چې زه دا معلوموم چې یو زاویه مثلثاتي نسبتونه مثبت دي که منفي دي زه باید دا معلوم کړم چې یو نقطه ور باندې انتخاب کړم په هغه نقطې کې ایکس څه ډول دی وای څه ډول دی او آر خو دایم مثبت وي نو دا باید د هرې روبې دپاره جلا جلا کار ور باندې وکړو ګورئ اول راځم فرض کې یوه زاویه ده په ستندرد حالت کې دوهمه زوله په لومړۍ روبه کې راغلې پر دې باندې که چیرې زه یو نقطه انتخاب کړم یو نقطه تاسې دې ته وګورئ دا د ایکس قیمت رالی د ایکس قیمت چې دا ایکس فعلا اوس چې شي دی مثبت او دلته راځم دا یې د وای قیمت رالی چې دا د وای قیمت هم فعلا چې شي دی مثبت او آر خو دایم مثبت وي دا خو وي مثبت اوس نو تاسې ګورئ ورته کله چې د زاویې دوهمه زوله په لومړۍ روبه کې کله چې د زاویې دوهمه زوله په لومړۍ روبه کې ایکس هم مثبت وي وای هم مثبت وي او آر خو مې درته ویل چې دا دایم مثبت وي ټول مثبت راله نو کله چې ټول مثبت وي ساین وای پر آر دی کوساین ایکس پر آر دی تانجانت وای پر ایکس دی نو خو ټول مثبت درته راځي نو تاسې به دا خبره بیا داسې زده کوئ که چیرې د زاویې دوهمه زوله په لومړۍ روبه کې راله ساین هم مثبت دی ساین مثبت وي سرچپای چې کوسیکنټ دی هغه هم مثبت یعنی هر نسبت د هغه معکوس دایم عین اشاره لري ساین او کوسیکنټ هم مثبت دي کوساین او سیکنټ دا هم مثبت دي تانجنت او کوتانجنت دا هم مثبت دي څه وخت شپږ سره نسبتونه مثبت راځي کله چې د زاویې دوهمه زوله په لومړۍ روبه کې یعنی معنا یو دوران یم پوره کوي لومړۍ کې راله په دا شروع کې لومړۍ کې وه 10 دورانه پوره کې په لومړۍ کې راسي دا مهمه نه ده چې د زاویې پراخوالی څومره دی چې د زاویې دوهمه زوله په لومړۍ روبه کې راغله ټول نسبتونه مثبت حتی کیدای شي چې دې ته وګوري په دې شکل کې کیدای شي چې یو زاویه په ستندرد حالت کې لومړۍ زوله یې دلته ده داسې یو منفي زاویه یې دوران یې کړی دوهمه زوله دلته راغلي په دې منطبق وي یا په دغه ساحو کې راغلي مقصد په لومړۍ روبه کې راغلي د دې هم ټول نسبتونه مثبت دي نو د زاویې مثبت منفي د زاویې پراخوالی مهم نه دی یوازې دا مهم دی چې دوهمه زوله چیرې موقعیت لري ښه دا هم باید په یادو پاتې چې په لومړۍ روبه کې ټول نسبتونه مثبت راځم فرض کې دوهمه روبه که په نظر کې ونیسو تاسو فرض کې یو زاویه په ستندرد حالت کې دوهمه زوله په دې روبه کې راغلی که یو ټکی په نظر کې ونیسو پر دوهمې زولې باندې دا د ایکس قیمت دی ایکس یې اوس فعلا چې شي راغلی دی منفي او د وای قیمت دا د وای قیمت دی وای فعلا چې شي راغلی دی وای مثبت او آر خو دایم مثبت وي آر د مبدا څخه تر هغه ځای پورې چې تا ټکی انتخاب کړی دی د دغه واټن ته وایي مثال که زه مبدا ته او نوم ورکم او دې ټکي ته پی نوم ورکم نو آر عبارت د چی څخه وي او پی واټن یعنی د مبدا څخه تر ټکي پورې واټن چې موږ تاسو د دې نوم شعاع ویکتور یا شعاع ورته ووایو دا دایم مثبت درته راځي دایم لوی تر صفر وي نو موږ ته یوازې د ایکس وای اشارې مهمې دي نو کله چې دوهمه زوله په دوهمه روبه کې راغله ایکس منفي دی وایو آر مثبت دی نو تاسو ورته ګورئ کله چې ایکس منفي وي تاسې دا وګورئ کوساین به مثبت راسي که منفي مخرج مثبت صورت منفي
نو کوساین منفي راځي. تانجنت چې شي راځي وای مثبت دی او اکس منفي دی خو دا منفي راځي. سیکنډ چې شي راځي آر مثبت دی اکس منفي دی دا منفي. کو تانجنت چې شي راځي اکس منفي وای مثبت دا منفي. نو دا په دې معنا ده چې په دوهمه روبه کې دغه څلور نسبتونه چې ما حلقه ته راتاو کړله دا ټول منفي دي. ولی ساین ګوري وایم مثبت آرم مثبت ساین مثبت راځي آرم مثبت وایم مثبت کوسیکنټ مثبت راځي. نو کله چې دوهمه روبه راغله که چیرې د زاویې دوهمه زوله په دوهمه روبه کې موقعیت ولري کم نسبتونه مثبت دي ساین او معکوس چې کوسیکنټ دی دوی دواړه مثبت راځي. پاته څلور سره نسبتونه کوساین سیکنټ تانجنت کو تانجنت دا ټول منفي درته راځي. تر اوسه مو دوی روبې کار کړې. په لومړۍ روبه کې شپږ سره نسبتونه مثبت په دومه روبه کې ساین او کوسیکنټ مثبت پاته ټول منفیان. که درېیمه روبه راسي دې ته وګورئ که درېیمه روبه د زاویې دوهمه زوله په درېیمه روبه کې لومړۍ زوله دلته او دا هم په درېیمه روبه کې راغله داسې یو زاویه ده. اوس څه خبره ده که یو نقطه انتخاب کړئ تاسو پر دې وای چې شي راځي منفي او اکس چې شي راځي دا وګورئ دا اکس دی منفي رالی او دا وای دی دا قیمت د دغه ځای تر دغه ځای دا هم منفي رالی. نو اکس او وای دواړه منفیان سوه. آر خو بیل هغه مثبت وي اکس منفي رالی اکس هم منفي رالی وای هم منفي رالی او آر خو مثبت وي. نو تاسې په دغه شرایطو کې وګورئ چې کوم نسبت مثبت راځي. ساین اول وګورئ یوازې آر په درېیمه روبه کې یوازې آر مثبت دی. ساین وګورئ آر مثبت وای منفي ساین منفي سو. کوسیکنټ وګورئ منفي کوساین وګورئ آر مثبت اکس منفي دا منفي. سیکنټ آر مثبت اکس منفي دا منفي. تانجنت که وګورئ وای هم منفي دی اکس هم منفي دی منفي تقسیم پر منفي تانجنت مثبت. کوسیکنټ اکس منفي دی وای منفي دی منفي تقسیم پر منفي دا مثبت. نو دا په دې معنا ده چې په درېیمه روبه کې کله چې د زاویې دوهمه زوله درېیمې روبې ته راغله یوازې تانجنت او کو تانجنت دوی دواړه مثبت راځي. دوی دواړه نور شپږ سره نسبتونه چې عبارت دی نور څلور سره نسبتونه چې عبارت دی د ساین کوسیکنټ کوساین او سیکنټ څخه دا به ټول چې شي منفیان. او که چیرې څلورمه روبه فرض کړئ دغه دوهم شکل ته بیا توجه کوئ مثال داسې یو زاویه د دوران یې کړی دی دوهمه زوله دلته راغلی. که په دې باندې تاسې یو نقطه انتخاب کړئ اوس وګورئ وای چې شي راغی منفي لاندې خواته وای منفي دی او اکس چې شي رالی اکس مثبت. نو چې اکس مثبت وي او آر خو بیل هغه مثبت دی او وای منفي وي په دې شرایطو کې کم نسبتونه مثبت کیږي او کم نسبتونه منفي. ساین عبارت دی له وای پر آر څخه وای منفي آر مثبت ساین منفي سو. او سرچپه چې کوسیکنټ دی دا منفي سو. تانجنت وای پر اکس دی وای منفي اکس مثبت دا منفي سو. سرچپه چې کوسیکنټ دی اکس کو تانجنت دی اکس پر وای دا منفي. کوساین ګوري چې شي دی کوساین بیا اکس پر آر دی اکس هم مثبت آر هم مثبت. نو کوساین هم مثبت رالی او سرچپه چې سیکنټ دی آر پر اکس دا هم مثبت رالی. نو بالاخره نتیجه چې شي راله دلته وګورئ ټوله موضوع مو دلته را خلاصه کړې. په ستندرد حالت کې د تیتا د زاویې د دویمې زولې موقعیت که چیرې دومه زوله په لومړۍ روبه کې وي دلته وګورئ چې شي مثبت دي ساین و کوسیکنټ مثبت کوساین او سیکنټ مثبت تانجانت او کو تانجانت مثبت. دا نو داسې حفظ کړئ چې که چیرې دومه زوله په لومړۍ روبه کې راغله چې د زاویې پراخوالی هر څومره چې دومه زوله په لومړۍ روبه کې راغله ټول نسبتونه مثبت دي. که په دوهمه روبه کې راغله ساین و کوسیکنټ مثبت کوساین و سیکنټ تانجانت و کو تانجانت منفي. یعنی په دومه روبه کې یوازې ساین او معکوس چې کوسیکنټ دی مثبت دي. که چیرې دومه زوله په درېیمه روبه کې راغله تانجنت او کو تانجنت مثبت دي وینئ پاته ساین او کوسیکنټ کوساین او سیکنټ منفیان دي. نو په درېیمه روبه کې تانجنت او کو تانجنت مثبت دي پاته ټول منفیان. که چیرې دوهمه زوله په څلورمه روبه کې راغله یوازې کوساین او
سرچپه چې سیکنډ دی مثبت دی، پاته دوه نور یې منفیان راځي د هغوی د معکوس سره. نو په لومړۍ روبه کې ټول مثبت، په دوهمه روبه کې یوازې ساین او کوسیکنټ مثبت، پاته منفیان. په دریمه روبه کې تانجنت او کوتانجنت مثبت، پاته نور منفیان. او په څلورمه روبه کې سیکنټ او کوسیکنټ مثبت، کوساین او سیکنټ مثبت، پاته نور منفیان. د څپرکي په شروع کې یو مثال دلته راوستلی و، یو متن مو راوستلی و. په دې کې مو لیکلي وه هره زاویه 6 مثلثاتي نسبتونه لري پرته له ربعي زاویو څخه چې هغوی بیا 4 نسبتونه لري. دا مو د څپرکي په لومړي مخ کې دا متن راوستلی دی. ویلي دي هره زاویه 6 نسبتونه لري خو ربعي 4 لري او 2 تعریف شوي نه دي. دا چې د کومو ربعي زاویو 2 مثلثاتي نسبتونه تعریف شوي نه دي او ولې نه دي تعریف شوي، په دې څپرکي کې ځوابونه پیدا کړئ. دا موضوع موږ تر اوسه نسو پیدا کولی ځکه ما د ربعي زاویو نسبتونه تر اوسه تاسو ته نه دي ویلي. دا دي وي. د دې متن دومې برخې ته وګورئ. دویمه اړینه موضوع دا ده چې د یوې زاویې مثلثاتي نسبتونو علامې، دا ډیره زیاته یو مهمه جمله مې درته راخیستې. ګورئ، د یوې زاویې د مثلثاتي نسبتونو علامې د زاویې په لویوالي، کوچنوالي، مثبت او منفي پورې هیڅ تړاو نه لري. یعنی د یو زاویې نسبتونه مثبت دي که منفي دي، دا مثبت او منفي یعنی د علامه نه د زاویې په کوچنوالي او لویوالي پورې تړاو لري، نه د زاویې په مثبت او منفي. نو د یوې زاویې مثلثاتي نسبتونو اشارې په څه پورې تړاو لري؟ په دې څپرکي کې ځواب پیدا کړئ چې اوس موږ تاسو د دې جواب پیدا کړئ. تاسو کولی شئ د ځانو سره د دې جواب ووایاست چې د یو زاویې مثلثاتي نسبتونه د زاویې په لویوالي او کوچنوالي او د زاویې په مثبت منفي پورې تړاو نه لري. نو په څه پورې تړاو لري؟ جواب یې دا دی چې یوازې او یوازې د دوهمې زولې په موقعیت پورې تړاو لري. په موقعیت پورې. یعنی یو زاویه څومره کوچنۍ ده څومره لویه ده په دې پورې نه دی. یو زاویه مثبت ده که منفي ده په دې پورې هم نه دی. په دې پورې تړاو لري چې زاویې دومه زوله چیرې ده. مثال ګورئ، زه یو زاویه درته رسمومه. لومړۍ زوله یې دلته، دوران یې داسې کړی، دا منفي زاویه ده، دلته راغلې ده. اوس ګورئ، خود زاویه منفي ده، مګم تاسو وایست د دې زاویې که زه نوم الفا کښېږدم، د دې نسبتونه څه شي دي؟ ټول مثبت. ولې؟ دوهمه زوله په لومړي روبه کې راغله. ان دا نه ده مهمه چې زاویه مثبت ده که منفي، دا نه ده مهمه چې زاویه څومره لویه ده څومره کوچنۍ ده، مهمه دا ده چې دومه زوله یې چیرې ده. یعنی موږ د نسبتونو اشارې د دوهمې زولې د موقعیت په اساس ټاکو. که دومه زوله په لومړي روبه کې راغله ټول مثبت، که دومه زوله په دومه روبه کې راغله ساین کوسیکنټ مثبت پاته منفیان، په دریمه روبه کې راغله تانجانت کوټانجانت مثبت پاته منفیان، په څلورمه روبه کې راغله کوساین سیکنټ مثبت پاته منفیان.